وخانده د زړه دنیا مې ورانه کړه، وخانده د زړه دنیا مې ورانه کړه، پړق شه ګړه زهر شه تندرونه شه، او ښکیل مې کا په پیچو خم زلفانو کې، او ښکیل مې کا په پیچو خم زلفانو کې، دار شه هتکړۍ شه زنځیرونه شه. او دوه شعرونه نور دي چې بیا نه یم نو نازونه به دې څوک وړي، چې بیا نه یم نو نازونه به دې څوک وړي، په وړو خبرو مه مرورېږه، او د زړه ورته مې نه لټ شته نه کونډه شته، د زړه ورته مې نه لټ شته نه کونډه شته، بې تپوسه زه راځه پکې اوسېږه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ابوبکر، تاسو ګورئ پروګرام د یادونو مازدیګر. زموږ سره ناست دی په شاعریانو کې یو ځلیدونکی ستوری سراج الدین صاحب و چې د دو تعارف پہچان د دو مقبوله شاعري ده، او کم چرته چې ادبي ټولنې نو سراج الدین سراج صاحب موجودګي به پکې لازم وي. سراج الدین سراج صاحب چې د هغو د منظر پس منظر کتاب راتلو نه بعد د هغو مقبولیت یقیني شوی دی. موږ د یادونو مازدیګر اصالې ته راوړی دی. سراج الدین سراج صاحب د یادونو مازدیګر ډېر یو ښه خوشګوار موسم راجوړلی، او تاسو له موږ په یو امید راغلي یو. د یادونو په دې مازدیګر کې موږ تاسو ته هرکلی وایو. ډیره مننه کوم ابوبکر صدیق صاحب، ستاسو هم او د شبیر احمد کیمرامین صاحب هم چې تاسو ما خواله راغلی، ما له دا درناوی ما ته راوباخو. زه ستاسو ډیره زیاته مننه کوم، ډیره مهرباني. سراج الدین سراج صاحب معلومه ده چېرته چې شاعرانې محفل وي، ادبي ټولنې وي، هلته ستاسو ژوند وي، چې دا نه وي ستاسو ژوند نیمګړی وي. سراج الدین سراج استاد صاحب په بار بار ستاسو مطالبه زموږ نه د یادونو په مازدیګر کې شوې ده، مختلف کالز SMS راغلي دي چې د سراج الدین سراج صاحب سره ملاقات وکړئ او د هغو نه نوې غزلې ډالۍ کوي. نو موږ په یو امید باندې راغلي یو که د مینوالو کتونکو ته تاسو څه غزل قطعې ډالۍ کوي نو ډېره مننه وي. ډیره مننه ابوبکر صاحب. د ټولو نه اول خو زه ټولو مینوالو کتونکو ته سلام کوم، او د هغې نه پس به در سره یو څو قطعې شریکې کړم او یو غزل به در سره شریک کړم. ډیره مننه جی. ارشاد. نو قطعې داسې دي که نه چې زما یو قطعه ده چې ما هېرولې خو زړګي خبره نه منله، ما هېرولې خو زړګي خبره نه منله، دغه خود سره لیوني خبره نه منله، او د تقدیر کرښې په تدبیر څوک بدلولی نه شي، بدلې نه شوې چې زړګي خبره چې تندي خبره نه منله. د تقدیر کرښې په تدبیر څوک بدلولی نه شي، بدلې نه شوې چې تندي خبره نه منله. او بله قطعه ده چې خیال زه ساتم هر ناز نخری منم، خیال زه ساتم هر ناز نخری منم، زما زړه دی په سینه کې مې درزیږي، خو چې زما د جانان منځ کې فیصله شي په ما نه خو په هغه باندې خوږي. ډېر ښه ده، یو ځل بیا جي. خیال زه ساتم، مننه. خیال زه ساتم هر ناز نخری منم، زما زړه دی په سینه کې مې درزیږي، خو چې زما د جانان منځ کې فیصله شي په ما نه خو په هغه باندې خوږي. او یو قطعه سره بله شریکومه چې ګرانه یاره څنګه به مې یاد نه یې، ګرانه یاره څنګه به مې یاد نه یې، څومره احسانونه دې راپورې دي، او ته د نورو خلکو غوندې چرته یې، او که نه دا ستا خبرې نورې. ډېر ښه، ډېره لازم. او یوه قطعه به سره بله شریکه کړم چې ویښ چې یمه څنګه به جانان هېر کړم، ویښ چې یمه څنګه به جانان هېر کړمه، خوب دې الله راولي که هېر شم، او څه به درته ووایم د ژوند په باب، هر څنګه چې تیر شي خو بس تیر شي. ډېر ښه سراج الدین سراج صاحب، ډېره مننه، ډېر زبردست. زمونږ امید هم دا، او که د مینوالو ته یو غزل ډالۍ کوي نو ډېره زیاته به ښه وي. بلکل به ډالۍ کوم جي. غزل داسې دی جي چې دا مې یو غزل راواړو جي چې روماني غزل دی، دا هلکان پې خوشحالېږي نو ما چې هغوی خوشحاله شي چې ایښی په غونډه زه نه خالو خو، ایښی په غونډه زه نه خالو خو، او ګورئ چې په زړه کې څه خیالو خو. ډېر ښه. او نه پوهېږم ولې پستانه شوه بیا، نه پوهېږم ولې پستانه شوه بیا، سر یې اوچت کړی په دیوالو خو، او ورې نیمکه خو کړو بیا یې پورې کړو، ورې نیمکه خو کړو بیا یې پورې کړو، او مست نظر ما په له لیوالو خو، او دومره زرې ټولې وعدې هېرې کړې،
دومره زرې ټولې وعدې هېرې کړې منځ کې خو تېر شوی ایله کالو خو مهرباني دومره زرې ټولې وعدې هېرې کړې او منځ کې خو تېر شوی ایله کالو خو او بیا مې هم دیدار د ښکلي مخ وکړو بیا مې هم دیدار د ښکلي مخ وکړو خیر دی که حایلې راته شالو خو او را مې درله نه وړو یریدم ګله را مې درله نه وړو یریدم ګله نوم مې دې ګل کړی په رومالو خو را مې درله نه وړو یریدم ګله او نوم مې دې ګل کړی په رومالو خو او ستا هغه تصویر را سره اوس هم شته ستا هغه تصویر را سره اوس هم شته ښایم درته ایښی مې سنبالو خو او آخري شعر دی چې پاتې اوس سیراج هغه سیراج نه دی ځوان چې ونسم د بوډۍ ټالو خو ډېره مننه جي ډېره ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو دا و سراج الدین سراج صاحب زمونږ به کوشش وي چې د مختلفو ځایونو نه د مختلفو شاعرانو سره ستاسو ملاقات وکړو د یادونو مازدیګر د شبیر احمد کیمرمین سره ستاسو نه د روان پروګرام پورې اجازه تخلي د الله په امان